السلام علیکم. وعلیکم سلام. دا څه لیکلي دوبۍ تا څه لیکلي دي؟ ای جنۍ ته څه وې ستا پړ ته څه وې چې زه یو ګیم کوم او بیا کوزېږم؟ نو ما خو هلته ویل ختلې کوزېدل خو خیر اوس په ښځو دي خو کوز نه شو کولی. بي بي چې سهار راپاسې وایي ډېرې زیرو په زیرو وي غټه مزه به وکړي ته به بیا ماته ډېر میسجونه وکړي چې اسماعیل ماما دې زه څه وکړمه زه به بیا یم وره چې سمې مرګو ټول په ټیپ لای بیله به زه خپل آی ډي ورکړم. ارمانه د عزت و کارمانه پاک پوردګار د خوشحاله کارمانه دا خپله پلټي پهله پنشمنټ په 2000 دی چسکې پهله پنشمنټ په 2000 دی دا اوتې خوله دې نیولې ته وګینې ټول عمر د شوتل خوړلې دی ډېره بادرنګه خوله دې ده که نه. ارمانه پالو مې کړې قسم په خدای ارمانه پالو میوټ کېنه میوټ نه ستا یار یم زه دا داسې پلیګانې نو ستا خیر نشته دی تا هلته لاړ نه شي. اسماعیل ماما د الله دپاره دا شی ماله وکړه بلکل یې نه کوم پوی دې سلطه ارمانه خدای دې عزت وکړه ارمانه روکئ خدای دې د 200 کال عمر درکړي خدای دې سمه چسکه ښځه درکړي چې ته وې بس دی هغه وایي شابه ارمانه I love you bro I love you ډبل ټیپ کوئ ملګرو. ارمانه یو پنشمنټ پې راته وکړه پرون یې ډزولې ما نن مې هم ډزوي اوس یې مو ډزولم یو پنشمنټ پې راته وکړه بس. فالو بیک راکو ارمانه پالو کوې مو په دې چې چړه څه کېدای ارمانه چې فالو ته وګورې ټول یې ریپورټرز کړي په دې څه ملګرو ټول ډبل ټیپ کوئ. میرزا علي خان خدای دې عزت وکړه وزیرستان ویلکم دی برو 2 کسه دوه ګوله زما خواله ولې دوه کسه دوه ګوله یو بدل کس رونو بس لارخانه خدای دې عزت وکړه لارخانه روکئ